هلا دا اوس څه کوي دا څه کوي دا جګوله ماله ټوپې والا دا په سر دی نه ده نه دا د ګرمۍ دپاره ده ګرمي او یخني پرېږده ګرمي یې کوم بیا مې بازار ته راوستې که نه نو خو ګلله دې راله وچو سړیا دا جګوله ماله ټوپې والا نه نه بیا مې واورم نه خو اوس نه بیا نه بس زه بازار ته نه ځم بازار ته وایي نه ځي بس ماله به ټوپې لي نو دا مو نه مې دې څو خلاصوي بس ماله به ټوپې ښه ده دا راله والا بیا یو دی راله کېږه چا به نیک شه بیبي ته به دې یادوم چا به دې یادومه پیاز ټماټر الوګان بادرنګ بینډه ټنډه راځه اردان هلا هلا وای مه کوه د ډوګو توندو دې مړکو څه په خره مسلمانه په دې خلاص کېده ټماټر به دا که نه سړیا وایي داسې دي چاکلیټ چالان خو یو ده دې وایم د خدای مسلمان یم داسې دي خبرې ها کچالان دي کچالان ښه کچالان دي بس دې خوښه ټماټر به څو دي ټماټر په سلويخ ولي روغ ټماټر دی ښه ما خو پرون په شپږ روپۍ کیلو وړي زمړای څه خابه دی وړیو ښه نو تماش ښه وړي نو تا به روغ وړیو نو روغ به وړي دي که نه زیاتې ولې کې زیاتې نه کوم دا روغ دی تا چې د ډیران کور ته وړی مسلمانه یا ځه هلته بول مازه مخکې ځه راځه دا جګوله داسې راځه زه شابه یوازې تي شابه څه چې مه کوه زه ته وایم څه ګوره دا جګوله ماله پیپسي والا وایم پیپسي ده د علم دا مخامخ دوکان یې راځه ښه راځه راځه هلا دا د څنګه د پیپسي دوکان دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. څنګه ډاکټر صاحب خیر خیر دې ټیک ټاک یې جوړې صفر دې خو راشه د چینجو هغه پیپسي ولا ورکه كم يا واس ليكو دي سي اوریجنل ورکه اوریجنل دا جګوله د چنجوله څنګه پیپسي دا خو دې ظالمه دا اوریجنل شی دی دا دې نه دا دې هلا دا بیل پیپسي دی دا اوس نوي وتی دي نه کنه دا جګوله هغه نار والا راواله خزا هغه هم درې راوالي لومړي به دې یو سره واچې اوس یو به دې ماښام واچې ان شاء الله ټیک ټاک هلا په لومبي ځل مې وړوکي پیپسي ولیدو دا خو سم نه وایه که نه دا بروح كدور ودې که دې يو سار يو ماخام نه دا لږ دی دا زم ټول څکم ټول بس کس بیا کنه خرابه دي که نه ته راته مه ګوره دا جګوله بیا مې نښلي دې ته اوس وګوره وین خلي مې هذه سروسي دا خدای ظالمه ځه ولي تریخ دی تریخ دا خدای یو تریخ خو به خامخې پیپسي تریخ نی دا جګوله دا خو ډېر تریخ وکنه بس. ماله الله پکې خیر وجزې خو بس کیسه خرابه چې جوړه ده ماله غټانه پیپسي والا ورکه پیسې ورکوم څو شوې باندوس روپے کیلو دا وایي وزه ولي سره دا جګوله څه وایه ته سره خوړلي یا مې ته جګوله دا څنګه پیپسي در باندې وسکو غټ پیپسي را باندې وسکا او بس کم ده باندې اوې هم سره باندې خوره وایي وي سره باندې وخوره وایم د خدای ظالمه تا خو ما له مازغو وخوړل نور د باندې څه وخورم خدای دې نه کړي دا جګوله دا خبرې مه کوه زه ستا به مازغو څه کوم ښه وایم داسې یو څیز د باندې څکم که نه چې دنیا پې آباده ده دنیا دا لا کوم څیز دی بس اوس پې وګورې راځه هله راځه وای دا جګوله دا خو اوبه دي او نو ولې څه دي په دې خو دنیا آباده ده دنیا وایم کښېنه او دونه ډېرې اوس ده واکنه مه کوه که دې خوا کښېنه شابه اوبه اوس کې شابه او پیټر کې مو اچوه یم دا جګوله دا شکر دی چې دا اوبه میلاو شي ګینې تا خو به زه واچولی وم شابه خبرې مه کوه بس وایم بیا داسې که او بس کور ته دې بوځم هلته به یې داسې مول کړم په کور کې چې یاد به جګوله مې ماله د اوبو د څښلو دوا هم راځي ښه یو به دوا پې وایه ما پسې راځه ښځه وسقاهم ربهم شراب طهورا هسې خلک وایي قمقل دي ښه هوښیار دي راځه بس که بیا بس که نه وخته دی که نه الله دا جګوله اوبه په 3 ساګانو څکي څه چې ځو د خدای ظالمه اوس پرې په ګاډي والیو ما دا جګوله اوس په دې زه مړ کړی وم چې کله ما ته لاس نیولې کړم ما پسې تېز راغله تېز ویم دا جګوله زه چې کله په سړک منډې وام که نه بیا ما منې وه قمقل سړی یم دومره چې هوښیار وې که نه په خپله بازار ته راتلې خو نن مې راوستې بیا یې بازار ته نه ولم بس دا به زه بېبې ته یادوم هله همونه بس څو کیلو دي 200 دې ته څو 200 روپۍ کیلو دي
بیم دا ستا امونه دي امونه ومنې د کابل دونه خواږه دي که نه چې خورې نو خوند به در کوي راځه مخکې به روان نه بابا ماله دا هم والا مخکې دی راځه دا دومره سخت سړی خو ما لیدلی دی څلوېښت کاله وشو ماشوم نه بیا دا عام هغه شو ما کنیغ شو ما ولا اسې ورکړی وله خربوزې په 200 روپۍ کیلو په 200 روپۍ کیلو السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایه ځوانه که چې خربوزه کیلو په څو ده په 200 روپۍ کیلو ده نو دا څه ګوره نو دونه ګرانې ماله والا دا چې ګوله شابه 200 روپۍ کیلو ده دي او په 200 به خرڅو لکه ګزاره وکړه زویه کله چې د ماشوم له وایه ما ګزاره پکې نه کېږي او څو کله نه کېږي پکې ویم دا څه خربوزې دي دا بس که ګزاره کېږي او که نه ماله والا دې ظالمه ویم دا څه خربوزې لري جاړه مه کنه ویم خربوزې به منې خو د کابل دا څه خربوزې دي راځه هلته به روان راځه ها راځه راځه زه ستاسو د سر ته ګورم خربوزې اخیستلو ته ګوره دا چې ګوله دا خربوزه به درانه اخیستې وه که نه دا څه خربوزه وه خربوزې به منې خو د کابل ویم خبرې ویم ته چې کله کابل ته لاړم که یو خربوزې راوړه په کټ کې 40 کسانو وخوړه او بیا هم نیمه پاتې شوه دا خربوزه وه نو ولې سو بس بیا به تاسو خوړه نه ښه دا ته اوس دروغ وایم دا چې ګوله خفه کېږه مه خو دا خبره دروغ ښکاري دا چې ګوله یم سم وږې شوې ما څه راباندې وخوره که نه نو څه دا باندې وخورم بس که هر څه هله سیوانه نو د خدای زایمه دا به څه سیواني ویم سیوان د کابل دي چې خورې نو خوند به در کوي راځه السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر ویم دا دوی ځوانه که چې ګیلاس په څو دي ګیلاس په 10 روپۍ په 10 روپۍ دا څه کوې څه بیا خانې ودرېږه د خدای مسلمان دا څه کوې ماله ګرنې ولې لیونیانو مې سر دی ویم خیر الله دا رګ ماشوم دي ګزاره کوه نو ماشوم دی نو ماشومان خلک بازار ته نه روبدل چې دیواني بیا بیخي څوک نه روباسي ویم په لومبي ځل مې بازار ته روکې لیوني کړم خو دا شربت راکړه شابه دا واده ګرمي ده شربت راکړه شابه دا واده زه خانې ودرېږه سلطانې چمچه خو ډوکړې ساده سړیا بسم الله الرحمن الرحیم تاسو راته مه ګورئ یم ډېر خوښه ماما دا واره پکې کم اچوه څونه یخ دي ویم په دې خولي لاس کې ده د خدای تعلیمه ویم چې راوستې مې که نه نیم کیلو کباب او شپږ ډوډۍ د ده د خولې ته ګورو نیم کیلو کباب او شپږ تا په خپله نه دي خوړلي په دې بیا څه دته چې ګورې سهار چې مې راوستو یو چانکچې او 3 پراټې مو خوړې دا هم ټول دروغ وایي دا تا په خپله نه دي خوړلي په دې بیا څه ماما دا دروغ وي ها راکړه کېده نه زه پکې پاتې تعالی ماته وایي د خدای مسلمانانو دا څه خو یې هم جوړې کړي راکړې پیسې روباسه پیسې به بیا درکړم بیا به راکړي نو پیسې د سره نشته او روپۍ ماړه خدای مسلمانان شرمې مې کړې پیسې رسن نشته او ګرځي پیسې نشته پیسې دو کوم دي تا نشه په پیسې راکړي دا ځل مې نه کړي نو دروغ مو نه نه دا مالا زابا زمشره دا هڅه دماغ مې خراب و دا دا چې ګوله څه وې موږ چېرته ځو کور ته بوزم کور ته نور دې نه ګرځم بس دا چې ګوله زه خو د سم ستړی کړم نو څه وکړمه بس ما په شا که اوس دې په شا کړم زه کله زه وریم که نه زویه که نه خیر دی که نه ما په شا که ویم که کشر زوی مې نه وي که نه نو نه مې په شا کوي خو زه په شا کوم نه اوسېده دا چې ګوله نور دې راباندې سم نه دي خوړلې او شربت دې راباندې ډېر وڅکو دا چې ګوله یم داسې کار دی که نه ته راته ټپه ووایه د مسافرو باره کې او زه به رباب ویم ښځه غوږ ورته کښېنه زویه ښه ښځه ښه ده ویم مسافر شتېدلی کټ دی نو ترنړنړ هو ما له شتېدلي کټ کې نه راځي خوبونه ترنړنړ او واچوه لاسونه په ما باندې واچوه لاسونه په ما باندې بل کورونه په دنیا باندې واچوه لاسونه په ما باندې ویمې د غرمې پورې پروت دي توتي ګله باسه ناوخته یې سړیه دا چې ګوله ولې ولې سکول ته نه ځې دا چې ګوله د دې ځای مزه سکول خو د کابل دی
چې سبق پکې وې نو خوند کوي څه کنه Oh, no, 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 no.